هلیکاپټر ګلونه او گورنر ګلونه هلیکاپټر اسړی و تر امینشن کې چې یو بل نظم ولا جوړ کړي رده ولا جوړ کړو او ډیر فخر یې وکړ. هلکه مرګرو دا خوشی دی ها زم دا پارټي جوین کومه ولې چې په داسې قسمه ډانسونو شبابونو کبابونو کې پدې کې ګناه نشته دی ولې چې دا داسې پارټۍ سره تعلق ساتي چې د هغې سره 24 لاک علما دي د هغې سره پرچم نبوي ده د هغې سره کتاب دی چې هغې ته وټوي نو ډایرکټ په جنت ته ځي. خیر دا گورنر دی د دې سره زموږ تعلق نشته داسې قسمه ویډیوګانې موږ اګنور کوو خو که نن دا ویډیو د بل گورنر راغلی وی او بیا خاص کر د پی ټی آی نو اسرائیل خو پرېږده تاسو ورته د امریکې نیشنلټي ورپسې راوله او د پیتو به یو خوا بل خوا په دې دا ملک به هم نن په سر راغیستی وی خاص کر د چمچو په سوشل میډیا باندې. خو اوس هم نه څوک په پیتو باندې یقین کوي نه هم څوک په دې باندې یقین کوي چې په دې کې جنت شته او په دې کې دوزخ شته او په دې کې دا چل دی په دې خلک مدد کړه په خپله پیملې بل ته مسلې کوي او په خپله پیملې کوي په خپله سم شي بیا په بل باندې پیتوه لګوئ. نو که تاسو لا دا اوچا پېښوریم راشي نو تاسو به څه وایي چې علیشه 007 ته به تاسو وایي علیشه بیبي ګناهګار خو موږ یو تاسو له خو چې درشي هغه خو بیا دغه دا جنتي نو دا پیتوې چې کوم دي که نه نو په دې باندې اوس تاسو څوک یقین نه کوي نو په پښتو کې هغه خلک وایي شرم څه ګډوډی نه دی چې په تاسو پسې اواز وکړي تاسو هغه مخلوق دی ټیک ده او نور گورنر دی که ډانسونه کوي او که هر څه کوي د هغې سره زمونږ څه تعلق نشته دی موږ داسې قسمه ویډیوګانې نه ګورو خو تاسو ته مې عینه خو چې کم از کم لږ سوچ کوئ که دا بل گورنر دا ویډیو راغلی وي تاسو به څه کولی نن پوه شوي منافقانو